نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان إلى آخره صدق الله مولانا العظيم. فتیرو آیاتون مبارکو کې براءت و بیزارتیا د مسلمان د کافر نه بیان شو. الله پاک د کافر نه بیزار ده، د الله رسول د الله د کافر نه بیزار ده. په دې ځای کې الله پاک فرمایي چې مؤمنان باید له کفارو نه څنګه شي بیزار شي. مؤمن باید د کافر سره دوستی ونه کړي. موالات د زړه دوستی ته وایي. د زړه دوستی چې د مسلمان د کافر سره بنه کړي. معاملې سره کولای شي، تجارت سره کولای شي، کاروبار سره کولای شي، ګاونډیتوب سره کولای شي، فکر مرسته زندگی ترڅنګ سره کولای شي. اما د زړه موالات او د دوستی به مسلمان د کافر سره نه لري. ولې کچېته یو سړی د کافر سره دوستی لري او موالات او مینه لري، خامخا د کافر په عمل باندې بخوخي، خامخا د کافر په کوپر باندې بخوخي. له کوپر نه به نفرت ناراضي، د بد عملی نه به نفرت ناراضي، د اسلام د بدنامي نه به نفرت ناراضي. کله چې د اسلام سپکه کی بدنامي کی، خامخا د غسړی به د غسړی په عمل باندې سیرو راه خوخوي. او رضا په کفر باندې کفر ده، رضا په کفر باندې کفر. یو سړی دا په جمعات کې په دې میراب کې غونډه شپه ورځ ولاړ ده او د ورځې روزه او د شپې منځونه کوي، خو بل طرف ته دغه سړی صدا د کفارو په حاکمیت باندې یا د کفارو په غلبې باندې یا د کفارو سره مینه لري، محبت لري، د عمل سره د عقیدې سره او د عمل سره د شریعت نه خلاف عملي او د سره سکی مینه سره ساتي محبت. نو لہذا دغه سړی په دې عمل باندې خوښ ده، راضي ده او رضا په کفر باندې څه ده وروره کفر ده. دې ته موالات وایي. موالات د زړه دوستي. مسلمان په هیڅ صورت کې د کافر سره د زړه دوستي کولی نشي. کافر که څومره ښه شي د عمل د نګانه، ظاهري عمل د نګانه، څومره همدردي ولري، څومره ښه ولري، څومره ښه اخلاق ولري، څومره همدردي ولري، څومره عدل امن ولري، بیا هم لوی ظالم ده. ولې ځکه کافر ده. او الله پاک فرمایي کفر یو لوی ظلم ده. د الله سره شریک نیول یو لوی ظلم ده. که چېرته یو مسلمان په لکونو کسان وجلي وي، بل طرف ته کافر څه د وروره خالي کفر یې کړی او زر کسان د زرو کسانو د 1 لک کسانو د ژوند سبب جوړ شوی وي، د ژوند سبب جوړ شوی وي، بیا هم د مسلمان د کافر نه غوره ده. مسلمان بیا هم د الله د رحمت څخه نا امیدي نه کوي او کافر د الله د رحمت بيخي امید کولای نشي. نو بعض خلک لګيږي کله چې مسلمانانو بد عملي ویني بل کافرانو صفاتونه شروع کړي. نه، کافر صفات مخ کوه. مسلمان کار سره بد عمل صعب بد عملي په خپل ځای ده. یغي مطلب بدانی سي کافر بخي نه، کافر څه وخت کېدل نشي، کافر دوست کېدل نشي، کافر څه وخت مسلمان دوست کېدل نشي. الله پاک فرمایي کافر خلاصه کوي چې عام کافر امریکایان او جرمنای کافر وي، ولو کدغه کافر ستا پلاري، ولو کدا کافر ستا ورونه وي، دی خلکو سره به دوستی نه کوي. حال دا چې د پلار سره د ورور سره د محبت فطري وي، څه ورور فطري محبت وي، خامخا تعلق سره وي. او الله تعالی فرمایي کدی کوپر په ایمان باندې خګانه، کوپر په ایمان خګانه د خلکو نه براءت کوي، د خلکو نه بیزارتیا کوي، د خلکو سره به دوستی ورور نه کوي. فکر ورس د آیاتونو مبارکه الله پاک په هغه وخت کې نازلې کله چې هجرت فرض د مکه مکرمه څخه مدینه ته. یو طرف ته هجرت فرض د مکه نه مدینه ته، بل طرف ته هجرت سیو د مؤمن د ایمان نه خوا. د پیغمبر اسلام په زمانه کې د ایمان نه خوا هجرت کول. کله چې مکه مکرمه فتح شو، هجرت د مؤمن فتح وسنه د مسله منسوخه شو. اما کوم ځای کې چې د ایمان ساتنه نه کیږي، د دین ساتنه نه کیږي، د غزا نه هجرت کول فرض دی. او کوم ځای کې ستېریږي چې آشنا زه د 14 په دې کې په دې ګلې کې وسېګم
خو دا ګلې خلک داسې بد ماحول دي او داسې بد عمله دي چې زه په خپله په ګناه کې اخته نه سم. بیا د 14 کې د ګلۍ نه به هم څه کوي، هجرت به کوي. دا هجرت به مستحب ده کله چې په عمل باندې وډار شو. اسې نه چې دا خلک عیاش خلک دي، زه ورسره عیاش نه سم. بیا هجرت کول مستحب ده. داسې ځای ته لاړ شي په غزه کې دیني ماحول یې هلته بیا لاړ شه. فکر هم رسید کړه. تاسې یقین وکړئ کوم ځایونو کې چې دیني ماحول جوړ ده هلته د خلکو هلکانو جنکي ځوانان ټول تعلیم علم خاوندان شوي دي، د دین خاوندان شوي دي. چونکې ماحول داسې جوړي که مزدار جوړي سړی بیا باید هغه ځای ته لاړ شي. هجرت بیا مستحب ده. او کوم ځای کې چې د ایمان ساتنه نه کېږي، د دین ساتنه نه کېږي، بیا په هغه ځای نه هجرت کول څه ده وروره؟ فرض ده. هغه ځای ته به ورځې به نه او که هغه ځای کې اوسېږي د هغه ځای نه به ځې کډه به کوې. فکر ورسېده. لهذا کله چې دا مسله شوه هجرت کله پرسه د مکې مکرمې څخه، نو په دې وخت کې یو سړی مکه کې مسلمان چې کله به یې کتل پلار به یو، ورونه به یو، بچي به یو، هغوی ته به ویل چې ګوره ما ته امر شوی په هجرت زه ځمه، د مسلمان به ورته ویل. دلته دا ښځه او دا پلار او دا مور دا بچي به تېنه تاو شو، موږ چا ته پرېږدې؟ ته خو سلاړ شي موږ ضایع کېږو که نه، موږ خرابېږو که نه. بعضې خلک به داسې وو چې هغوی به د ښځې او د هر څه نه تېر شو مهاجر بس اکثره دا رقم ته لاړ. ښځو خپل میړونه او خپل بچي پرېښود لاړ مهاجر یې شو. سړي لاړ په همدغه ډول باندې. بعضې خلک داسې وو چې دغه د اولاد محبت او د پلار او د مور محبت په دوی غالبه شو، ایسته مکه کې پاتې شو. مکه کې پاتې شو. هجرت یې ولې ونه کړ؟ د پلار د وجې نه. پلار یې نه خوښه نه وه. ولې هجرت ونه کړ؟ د زوی د ورونو د وجې نه، د اولادونو د وجې نه، د ښځې د وجې نه. الله په دا آیتونه مبارک نازل کړه چې مؤمنانو خبردار پلارونه او خپل ورونه دا دوی سره دوستي مه کوئ. د هغوی په وجه باندې د الله او د الله د رسول حکم مه پرېږدئ. که چېرته ستاسې پلار او ستاسې ورونه او ستاسې پلرونه کوپرې په ایمان باندې خوښ ګاڼه، ګوره دا کار مه کوئ. او که تاسې د هغوی سره مینه وکړه او محبت هم وکړه، نو الله تعالی وفرمایي تاسې به د دوی له جملې څخه حساب شئ. تاسې به د دوی له جملې څخه حساب شئ. تاسې به هم کافر وګڼل شئ. په دې خبره باندې پوه شئ که نه پوه شئ؟ وروسته بل آیات کې الله پاک اته شیان ذکر کړي. الله پاک فرمایي د مسلمان ایمان به مسلمان ته به ایمان د هر څه نه خوښ وي. د الله مینه، د الله د رسول مینه به د هر څه نه ورته خوښه وي. د الله مینه او د الله رسول مینه پرېښودل به داسې ورته ګران لکه څنګه چې یو سړی اور ته څوک غورځوي. نو اور ته خو په خپله څوک نه غورځېږي او ځان نه غورځوي. د الله او د الله د رسول مینه به د هر څه نه ورته صحیح ډېره ګرانه وي او ډېره به ورته صحیح خوښه وي. الله تعالی فرمایي د چا نه به خوښه وي؟ د پلار نه به خوښه وي، د زامنو نه به خوښه وي، د ورونو نه به خوښه وي، د ښځو نه به خوښه وي، د قوم او د قبیل نه به خوښه وي. هغه مالونه چې دوی ترلاسه کړي دي د هغه نه به خوښه وي، د تجارتونو نه به خوښه وي، د ښایسته کورونو نه به خوښه وي. کله چې د الله او د الله د رسول مینه تقاضا د پرېښودلو وکړه، دا ټول به پرېږدي. دا ټول به پرېږدي. او که دوی ته د ترجیح ورکړه د الله په مینه باندې، نو بیا الله پاک فرمایي تاسې د الله په عذاب ته انتظار وکړئ. دا ایمان دی بیا کامل نه ده. ایمان د څه ده وروره؟ ناقص ده. دا یاد ساتئ کله چې د چا نظرونو کې فرق وي هیڅ چېرته دوستي کېدلی نه شي. چې کله دوه کسانو نظرونه سره فرق ولري نو هیڅ انډیوالي وروري نه جوړېږي. وروري به کله جوړېږي؟ کله چې نظرونه یو وي. چې نظر یو نه وي، مثال په ډول باندې یو کافر سره دوسره انډیوالي ده، هغه ورسې ورور هغه هندو لګي بوت ته سجده لګوي یا بوت یې ورور په غاړه کې اچولی. نو تاسې مؤمن یې او د خدای مینه د سره یې، نو خامخا ته به نفرت راځي که نه به راځي؟ نو چې نفرت راغی نو مینه راغله، دوستي راغله. په دې جلبات کې دا معاملې وې چې اشنا ما هندو چې ده برادر ده، برادر خان نه ده، زما ورور د فکر ورسې جلبات صاحب لاړم، خداغه دی الله پاک وبخي تاسې مردګانو، موږ ټول مردګانو سره دی مې هلته خوږیاڼو ته بوته، سرمن مې ورته واچوله، بېرته مې راوستو جلبات ته. چا راته ورسېدل ته جلبات کې یو هندو ده او ډېر زیات هم حکیم ده هم ډاکټر ده. دا سړی دی هغه ته وښیه ښه چې ګورو سړي ته قطار ولاړ، د رمسال سره دوکان د ورو قطار ورته ولاړ. زه بېرته راغلم دوکان کې همدغه داسې زمونږ یو دوست و دلته 12 کې کور و، دا را پیدا سو. چې را پیدا سو مولوي صاحب جوړ تکړه ځو کور ته ځو. ما ورته ویل چې اشنا کور ته نه ځو، دا سړی مریض ده
راوستی مې د داسې حالت کې و چې مطلب ډاکټر جواب ورکړ چې خالي کوم ورځ به ژوندی به ختمېږي پېښور کې هم جواب راکړ پټاباد کې هم جواب راکړ ختمېږي انسان چې اوبه واخلي بیا هر چا ته لاس اچي نو په دې وخت کې دې سړي راته وویلې وایي ښه نو څه کوې ما دې ډاکټر ده وایي هم ډاکټر ده هم حکیم ده ډېر وایي هوښیار ده قطار ورته جوړ نمبر ورته نه و نو زه بېرته رالم دلته کېناستم هغه راته وویل چې مولوي صاحب دلته د دې درمسال خطیب ده د خطیب پلار زما برادر و ما سره ورور وه او زه زو دا زوی زه نه پېژنم ورور زوی سره به شجره وباسو نو خطیب د درمسال هغه به موږ ته متصل ورور چټ راکړي او ډایرکټ به پرې ووځو ښه سیخ دواړو دواړه کېناستو دی ولګېد اشنا جوړې تکړه ښې ته د پلاني زوی و پلاني خو زما راډیوالو پلاني کیسې ورسره شروع کړو دغه سړي چای راوغوښت هوټل نه چای راوغوښته چای مو وچېکه وایي خدمت وایي خدمت دغه ده متصل هلکې ولېږه زما مېلمانه درغله پکې ورسېد هغه ته یې ډایرکټ ورته نمبر ورکړي بس څنګه چې راووتو ډایرکټ یې راوستو هندو په هوټل نن به چوکیګارو کې کېنولو خطیب صاحب امر و هندوانو خطیب صاحب امر و فکر کېنولو دوا یې راته راکړه بېرته راووتلو او کېناستو دا زما برادر خان و زما داسې وروري ورسره وه فلان بستا حرکته پورته دا شی اسلام د نګاه نه څه دی وروره مطلب ورسېدی که ونه رسېد الله تعالی فرمایي دا کار به نه کوي د الله مینه به په څه باندې نه بدلوي د الله د رسول مینه به په څه باندې نه بدلوي پیغمبر علیه السلام فرمایي هغه سړی مؤمن نه ده چې زه ورته د ځان او د اولاد هر څه نه خوښ نه شم خو خبره باندې ځان پوه کړي مینه دوه قسمې دي یو فطري مینه ده یو کسبي مینه ده فطري مینه دا ده هر سړی د خپل بچي سره مینه زیاته وي د ښځې سره مینه زیاته وي د هغې مطلب دا نه څه چې دغه سړی مؤمن نه ده ځکه چې د پیغمبر علیه السلام په نسبت باندې چا سره مینه زیاته ده د ښځې سره د بچي سره مینه زیاته ده دا فطري مینه ده په دې مینه ته الله پاک نه نیسي یو کسبي مینه ده کسبي مینه دا معنی چې الله پاک یو څه وایي د الله رسول یو څه وایي ښځه بل څه وایي ته د ښځه منې د الله پاک نه منې اوس اشنا معامله خرابه شي معامله اوس خرابه پلار د نه غوښتنه کوي مال د نه غوښتنه کوي کور د نه غوښتنه کوي مثال په ډول مکه مکرمه کې د کور جوړ کړی که ته زما اجر سمه کور نه پردی کېږي کور مې نه شوه کنه تا کور خپل که څه نه کړل د الله د رسول حکم د شاته ووځه دلته مې دوکانداري د کلاټ سم دوکانداري مې خرابېږي دا تجارت خراب مسله شوه کنه که زه لاړ شم دا پلار به مې مطلب خفه شي رانه دا مور به مې خفه شي دا ښځه به مې خفه شي دا بچي به مې خفه شي فلان بستان دا شی چې کوې بیا دلته څه ده ورور او دا مینه ګوره مسلمانانو کې زیات مسلمانانو کې د الله او د الله د رسول مینه شته د هغې زه لنډ مثال ذکر کړم دا کوم چې حاضر مجلس ته ما په ټولو باندې الحمدلله ډېر ښه ګمان ده او تاسو ته زه په مثال کې در کوم چې الحمدلله ټول کامل مؤمنان دي په دې معنا سره په دې مجلس کې هر څوک چې یو سړی راشي د مجلس کې چاته ستا ښځه او ستا مور او ستا خور په دې به ډېر خفه شي که په دې به ډېر خفه شي ستا د پیغمبر داسې داسې وکړم په څه به ډېر خفه شي په څه به ډېر خفه شي پیغمبر به خفه شي نو دې نه معلومېږي چې الحمدلله څه شته مینه شته داسې به نه وایي دا خلک د څه نشته دا خلک بیخي بې خبره الحمدلله څه شته وروره مینه شته ځکه چې خلک د الله د رسول په بېعزتي باندې بېعزتي کوي خلک د ځانه تېرېږي د هر څه نه تېرېږي داسې د کبل رقم ته ده الحمدلله څه شته وروره مینه شته محبت شته درد اوس هم شته داسې نهسي ختم ده ډېر ناامیدي نه ده کول پکار چې ختمه ده په دې باندې شکر داسې یو سړی په ښځې نه دور نه خفه کړي څومره چې د الله د پیغمبر په بېعزتي باندې خفه کېږي دا د مینې تقاضا ده څه ده وروره مطلب خو ورسېدي که ونه رسېږي الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تتخذوا منسي آباءکم خپل پلرونه و اخوانکم خپل رونه آباءکم خپل پلرونه و اخوانکم خپل رونه اولیاء په دوستي باندې کله دوستي ورسره کوه خو کله مه کوه ان استحبوا الكفر على الايمان کدوی خوښاو کفر لره په ایمان باندې ان استحبوا الكفر على الايمان کدوی خوښاو کفر لره په ایمان باندې ومن يتولهم چاس من وکړه دوی سره د الله او د الله د رسول د مینې په خلاف ومن يتولهم چاس من وکړه د پلرونو سره د ورونو سره د الله د مینې په خلاف
نو چا چې مینه وکړه له دوی سره منکم د ستاسو نه فاولئک دغه کسان هم الظالمون دي ظالمان دي دې سړي او سره کوم ظالمان دي بل ذکر تعالی فرمایي عبد الله بن عباس فرمایي لدې د کفارونو حساب ده ذکر رضا په کفر صدا کفر قولوا يا پیغمبر السلام ان كان اباؤكم كوي پلرون استاسه ان كان اباؤكم كوي پلرون استاسه وابناؤكم او زامن استاسه واخوانكم او رون استاسه وازواجكم او خز استاسه وعشيرتكم او قبيله استاسه قبيله برادري قبيله برادري استاسه واموال هغه مالنا نقتربتموها چې تاسو ترلاسه کړی دي واموال مالنا نقتربتموها چې تاسو ترلاسه کړی دي وتجارتا او تجارت تخشونا تاثیریږي یا کسادها بیکاروال داغه تجارت می بنسي وتجارتا او تجارت تخشونا تاثیریږي کسادها بنوال د تجارت که هجرتکم تجارت می بنسي که تجارت هجرتکم څو چل بوسي امال به مزای شي زمکه به مزای شي خلک بیرانه ونیسي او مساکن او کوي کورونه تردونها چې تاسو خوخوي او مساکن کورونه تردونها چې تاسو خوخوي کداغه شیان احب خوخي الیکم تاسو ته احب خوخي الیکم تاسو ته من الله د الله د حکمنا ورسوله د الله د رسول د حکمنا د الله د حکمنا او د الله د رسول د حکم د الله رسول حکم من پردي او د غشيان خپل د تشيان خپل وجهاد او اسه خوخويه د جهاد نه په سبيله د الله په لار کې د هجرت نه کوي کنه هجرت نه کینو داخل د دشمن کې خو جهاد نشي کولای وجهاد او تاسو خوخوي د جهاد نه په سبيله په لار د الله کې وجهاد او د جهاد نه په سبيله د الله په لار کې نو فتربصوا انتظار باسي تباسي حتا تر دې اتي الله تعالی راتګو کې به امره په خپل حکم تعالی راتګو کې په خپل حکم د الله حکم څه د فتح د مکه ده د الله حکم څه د اسلام غلبه ده د الله پاک حکم دار چې الله به عذاب نازل کی والله لا الله پاک لا يهدي القوم الفاسقين خون نکی فاسق قوم لره خون الله نکی چالره فاسق قوم لره ځکه بدبخت ده د الله او د الله رسول مینه پریخه ده او نور مینه مطلب څه کړي ځان کې راوسته دي الله دې د الله مینه د هر څه نه متخوخ او کفر د الله تعالی د هر څه نه متناخوخ یا الله پاک رحمت کرمت الله تعالی استاد حکمونو پیروي نصیب کړي استاد رسول پیروي نصیب استاد دین محبت نصیب کړي استاد احکام پیروي الله تعالی نصیب الله پاک د اخر زمانه د فتنونو مساتي د کفار د محبت نه مساتي د کفار د شاعرونو نه مساتي د کفار د اعمال نه مساتي الله د کفار د ډلې نه مساتي الله پاک ایمانم سلامت الله ایمانم سلامت د موجوده د افغانستان د هڅې الله تعالی د اسلام په ګټه سرته ورسي د مؤمنانو په ګټه الله تعالی سرته ورسي الله پاک مجاهدین او خصوصا علما او طلبه د بدرنګ نه الله تعالی وساتي الله ته بدرنګین الله تعالی وساتي کفار ته الله تعالی شرمنده کوي مو ته متخجرات کوي صلی الله تعالی